السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مونږه چې کوم لیسټینګ او شپمنټ پلان سیریز سٹارټ کړو نو په هغه کې مونږه د لیسټینګ خبره کړې و، یو پکې میټو لیسټینګ و، یو نیو لیسټینګ و. نو بیا په هغه کې مونږه مزید د چې کوم د میټو لیسټینګ کنسپټ نو بیا په هغه کې چې کوم د میټو لیسټینګ کنسپټ هغه مونږه زیاتره ایکسپلین کړو نو تاسو په هغه باندې سنا سپوه شوي وي. نو میټو لیسټینګ چې کوم زه به تاسو ته یو لیست وښیم. نو دا یو لیست دی، صحیح ده، دا تیار لیست دی، دا ایمیج دی، دا ټایټل دی، دا بلټ پوینټس هر څه دې ته لیکل شوي. که زه چېرته دا تیار لیست کوم نو زه به صرف دا یو تیار لیست دی، دا جوړ شوی دی. که زه چېرته دا په سیلس سنټرل کې لګوم نو زه به صرف د دې ایس ان نمبر را کاپي کوم، تاسو لاندې هم کاپي کولی شئ او دا هم کاپي کولی شئ. دا د ایس ان نمبر دی او دا به زه په سیلس سنټرل کې چې کوم دی دا به دلته تاسو پیسټ کوئ. نو د ایس ان نمبر چې کوم تاسو پیسټ کوئ نو دا به ټول د هغه پروډکټ ډیټیل راشي دلته. نو دا ټول هر څه رالو، په دې کې ماته څه ضرورت نشته چې زه څه دته یا تصویر د دې هغه وکړم یا د دې نور څه چې کوم ریکوایرمنټ دی د دې مطلب بلټ پوینټس دی، دغه شان چیزونه چې کوم دي د هغې هغه وکړم. نن موږ خبره کوو د نیو لیسټینګ. نو موږ چې نیو لیست کریټ کوو نو تاسو ته پته ده نیو لیست چې موږ کریټ کوو موږ به دغه ایډ پروډکټ ته راځو. خو نیو لیست لپاره به موږ دپاره یو څو ریکوایرمنټ دي. بل زه ستاسو سره یو نیوز په دې کې شیر کوم چې زه ستاسو دپاره یو ویب سایټ جوړوم. د هغې دپاره زه کوشش کوم اوس دا څومره نوټس دي یا پی ډي اف دي، اوس دا مختلف چیزونه دي، دا به زه تاسو سره بیا لیکم، بیا به هلته پراته تاسو به د هغې نه ښه په اسان انګلیش کې به لیکم، بیا به د هغه نه تاسو ډاونلوډ کولی هم شئ، د هغې نه به ځان سره لیکلی هم شئ. ټول پی ډي اف هر څه به زه هلته اپلوډ کوم. اوس هغه په ډیولپمنټ پیج کې چې کله تیار شي نو بیا به زه تاسو سره د هغې د استعمال طریقه شیر کوم چې تاسو هغه څنګه استعمال شي. نو هغه ستاسو دپاره زه جوړوم انشاءالله چې تاسو څومره فایلونه یې، څومره پی ډي اف هر څه هغه به هلته پراته وي، بیا به هلته تاسو ځئ، هغه نه به تاسو ډاونلوډ کولی شئ. نور به هم د هغې کې زه داسې فیچرز ایډ کړم چې د هغې نه تاسو ته څه فایده کېږي، نو تاسو ته به دا چیزونه ډېر په اسانۍ سره بیا میلاویږي. نو موږ نن د نیو لیسټینګ خبره کوله. نیو لیسټینګ موږ جوړو د پرایویټ لیبل دپاره. تاسو ته ما ویلو چې میټو لیسټینګ د موږ هولسیل او ډراپ شپینګ دپاره جوړو، خو په هغې کې صرف د ایف بي او د ایف بي ام فرق دی. چې هولسیل کو هغه دپاره به ایف بی ای سلیکټ کوو او چې ډراپ شپینګ کو د هغې دپاره ایف بي ام. نور میټو لیسټینګ د میټو لیسټینګ او تیار لیست موږ ایس ان راکاپي کوو. اوس چې کله موږ نیو لیست جوړو نو په هغې کې به موږ څه ریکوایرمنټ هغه به موږ کوو. هغې د ټایټل به موږ په خپله لیکو، بلټ پوینټس به موږ په خپله لیکو، ډسکرپشن به په خپله لیکو، ایمیج. اوس دا ټایټل څنګه جوړېږي، بلټ پوینټس څنګه جوړېږي، ډسکرپشن څنګه جوړېږي، د هغې ایمیجز به موږ د کوم ځای نه راپیدا کوو. نو تاسو په دې خبره باندې ځان پوه کړئ. د دې امازون د ټایټل خپل رولز دي، صحیح دی، د هغې خپل لین دی چې هغه نه به موږ نه سیوا کوو، د هغه نه به نه کمو. دغه شان د بلټ پوینټس خپل رول دی، دا چې تاسو په دې کې مسټیک وکړئ هغه لیست تاسو نه ایکټیو کېږي. تاسو به ډېرو ملګرو دا ایکسپیرینس شوی، اکثر ملګري زما سره رابطه هم کوي دې چیز باره کې، هغوی یا ایمیج غلط ورکړی یا ډسکرپشن کې څه مسټیک کړی یا په ټایټل یا څه، نو هغه لیست ایکټیو نه وي. بل چې کله تاسو کله هم نوی لیست جوړوئ نو نوی لیست چې اساني سره نه جوړېږي. تاسو د هغې پکچرز چې راپیدا کوئ د هغه به هم خو په صحیح طریقې سره د هغې پکچرز راپیدا کوئ. داسې نه چې تاسو د یو سپلایر سره رابطه وکړئ د پرایویټ لیبل لپاره دی د نیو لیست لپاره یا د نیو لیست لپاره تاسو د هغې نه ایمیجز راخلئ نو هغه ایمیجز به تاسو ډایرکټ نه یوز کوئ. د هغې وجه دا ده چې هغه هر چا ته هغه ایمیجز ورکړي چې کوم کس هغه ایمیجز اول یوز کړل په امازون کې بس د هغه شو. که تاسو په هغه ایمیجز یوز کوئ نو یا به په هغه کې چینجینګ کوئ یا به مطلب تاسو خپل نوي تصویران ګورئ چې مطلب تاسو د هغې دپاره تصویران به موږ څنګه برابرو، پکچرز به موږ د امازون نیو لیسټینګ دپاره څنګه برابرو. د پکچر د وجې چې کوم کاپی رایټ پکچرز دي نو هغې د وجې زموږ ټول لیست ډیلیټ کیدی شي. نو د دې چیزونو دپاره خاص رولز دي د امازون. بل دا داسې نه ده چې تاسو به دا کاپي کې اکثر ملګري داسې کوي د یو مارکیټ نه راواخلي کاپي کې په بل مارکیټ کې ورکړي. نو دا صحیح طریقه نه ده. دا کاپي پیسټ کوم دا تاسو به ټایټل لیکئ په خپله طریقې سره، بلټ پوینټس به دې دپاره لیکئ. بیا به زه تاسو په دې پوه کړم چې د دې دا بلټ پوینټس، ډسکرپشن، ایمیجز دا څیزونه موږ څنګه کریټ کوو، د دې څه دغه دی. دا اوس دا پی ډي اف دی، دا به زه کوشش وکړم دا به تاسو سره زه هلته شیر هم کړم. خو دا ده چې امازون کې نوی لیست موږ کریټ کوو د هغې به ټایټل هم موږ ورکوو، بلټ پوینټ، ډسکرپشن، ځکه چې دا داسې یو لیست دی چې دا چې موږ کله کریټ کړو دې له به امازون اټومیټک یو ایس ان نمبر جنریټ کړي چې کله موږ جوړ کړو، ځکه چې دا خو نوی پروډکټ موږ لیست کوو نو دا به امازون په خپله باندې دې له څه ورکوي، ایس ان نمبر ورکوي. نو د دې به موږ صرف دا چې کوم ضروري چیزونه دي دا به موږ ورکوو. اوس دا نیو لیست چې موږ په سیلس سنټرل کې جوړو نو موږ به د کوم ځای نه جوړو نو دې ته تاسو ګورئ. موږ به هغه کیټلاګ اپشن ته راځو، دلته ما تاسو ته لیکلی هم دی په سیلس سنټرل کې چې موږ نوی لیست کریټ کوو نو څنګه به یې کریټ کوو دې ته وګورئ. سیلس سنټرل ته به راشئ، کیټلاګ ته، ایډ ا پروډکټ ته، او بیا به تاسو په هغه څه باندې کلیک وکړئ، لاندې چې کوم اپشن په هغه به کلیک وکړئ آی ایم ایډینګ ا پروډکټ ناټ سولډ آن امازون. زه یو داسې پروډکټ ایډ کول غواړم په امازون سیلس سنټرل کې چې هغه په امازون کې مخکې نه خرڅېږي. زه نوی لیست هغې دپاره جوړوم نو امازون به هغې ته بیا یو ایس ان نمبر ورکوي. نو زه تاسو ته ښیم دلته تاسو چې راشئ سیلس سنټرل ته، ایډ ا پروډکټ ته،
نو دلته به لیکلی دا دې دلته چې موږ میټو لیسټینګ کریټ کوو تاسو پوه شئ دلته لیکلی دی چې آی ایم ایډینګ ا پروډکټ نٹ سولډ آن امازون دې باندې به تاسو کلیک وکړئ چې په دې کلیک وکړئ تاسو سره دا اپشنز راشي دا د کیټګري تاسو دلته د دې کیټګري به ورکوئ مین کیټګري به د پروډکټ تاسو څنګه معلوموي نو مین کیټګري اسانه ده ځکه چې تاسو په کومه کیټګري کې پروډکټ لیست کوئ نو تاسو به د هغې مین کیټګري معلوموي مین کیټګري دا چې هغه یو پروډکټ په مختلف کیټګریز کې راځي نو یو به د هغې خپل غټه کیټګري هغه کې به پروډکټ راځي نو تاسو چې کله د مین کیټګري د پروډکټ معلوموي اوس فار ایگزامپل دا پروډکټ د دې سره مختلف کیټګریز دي نو د کیټګري لپاره اسانه طریقه دی چې تاسو چې کوم دا د ایس ان نمبر نه پس دا لینک دی دا ټول لینک به تاسو سلیکټ کړئ دا چې تاسو کله سلیکټ کړئ نو دا به تاسو ډیلیټ کړئ نو دا دلته به دا کیټګریز مین کیټګري به صرف دلته شو شي ګور دا لیست دا لینک به باقي لینک به زه ډیلیټ کوم دلته نه او واپس به سرچ کوم نو دلته به دا کیټګریز ما سره چینج شي نو دلته تاسو سره مین کیټګري شو کیږي دا هغه پروډکټ مین کیټګري چې کوم دا تاسو سره په اسانۍ سره تاسو معلومول شي اوس تاسو چې دلته راشي فار ایگزامپل تاسو هر څه پروډکټ لیکئ تاسو بیبي پروډکټ لیکئ څه پروډکټ لیکئ تاسو به دلته سرچ کړئ فار ایگزامپل تاسو د ګروسري پروډکټ لیکئ د پروډکټ نیم به سرچ کړئ لکه فار ایگزامپل تاسو کو نایف لیست کوئ نو دا به تاسو سرچ کړئ تاسو ته مین کیټګري دی راشي تاسو کوم فار ایگزامپل زما دا کیټګري شو نو دا به امازون زمانه د هغه کیټګري مطابق دلته ریکوایرمنټ غواړي او هغه حساب سره به دلته بیا ورکوم دلته نو دا ماته چې ته اس کی یو خپل ورکا بیا به ماته چې پروډکټ آئیډنټیټي ورکا صحیح ده دا مختلف اپشنز دي په دې کې صحیح ده چې کم سره تاسو سمول دلته دا سمال سٹار دی یا دلته دا ریډ کلر کې بني هغه به لازمي زور کوم چې کوم هغه تاسو پر خوسته شي بیا په دې کې اپر چې کوم دي د اپر څه مطلب دی صحیح ده بیا په دې کې پروډکټ ډیټیل دی د دې څه مطلب دی بیا په دې کې ویریشن دي چې کوم ویریشن دی ویریشن هم پکې موږ کریټ کو صحیح ده بیا چې کوم دی دا اپشن چې کوم دی دا د کوم پروډکټ سره راځي او کوم سره نه راځي په دې به هم تاسو پوه کوم بیا د پروډکټ ایمیج دی صحیح ده دا سو ایمیجز تاسو ورکولی شئ نه ایمیجز تاسو ورکولی شئ په دې کې چې کوم اولنی ایمیج دی صرف دې څه لیکلی مین ایمیج مطلب دا مین د ټول نه اولنی چې کوم ایمیج په لیست کې چې کوم ډایرکټ ښکاري اوس د دې پروډکټ سره دا مختلف ایمیجز دي خو دا یو مین ایمیج دی صحیح ده دا اولنی چې کوم دی نو دې ته امازون مین ایمیج وي دا به تاسو ورکوئ صرف په وایټ بیک ګراوند کې د دې ایمیج بیک ګراوند چې کوم تاسو وګورئ دا بدل دی اوس دلته وګورئ د دې بیک ګراوند بدل دی نه داسې براون بیک ګراوند دی او د دې چې کوم تصویر نه علاوه کوم بیک ګراوند هغه وایټ دی نو تاسو به د دې ایمیج بیک ګراوند وایټ ورکوئ که دا چې ته وایټ نه نو تاسو لیست کې به مسلې صحیح دغه کې به ایرري او دا نور ایمیجز تاسو په خپل ته ورکول شي څنګه ورکوي او په دې کې دا لازمي نه شي ټول ورکوي تاسو سو ورکول شي 2 3 4 چې سو نه پورې تاسو ورکول شي بیا به موږ ایمیج په دې کې لیست کو په دې کې موږ ټول معلومات څومره ریکوایرمنټ دي هغه به ورکو او دې کې دا اپشن راځي د شپینګ دا سره نوې اډ شوی نو دا به زه تاسو په دې پوه کوم چې دا سره موږ څنګه ورکول شو مطلب می دا دی چې تاسو نوې لیست جوړوي نو تاسو په دې باندې پوه شئ نوې لیست به تاسو څنګه جوړوي چې تاسو کوي امازون سره سنټرل تراشي اډ کټلاګ ته راشه اډ پروډکټ به کلیک کړئ موږ به چې کله تاسو مال دلته درې اپشن دي یو دا چې موږ میټو لیست کریټ کوو یو داسې لیست کریټ کوو چې هغه په امازون کې یو نوې لیست موږ کریټ کوو صحیح دا نوې لیست موږ د پرایویټ لیول لپاره کریټ کوو او بل دا چې موږ داسې یو لیست کریټ کوو چې باقي ډېر زیات پروډکټ کې نو په دې باندې سره یو ویډیو چې کله موږ په بلک کوانټیټي کې یو داسې لیست کریټ کوو چې موږ په زیات کوانټیټي کې په یو ځل باندې د ډېرو پروډکټ لپاره یو لیست جوړو نو هغه لپاره فایل ډاونلوډ کوو او فایل کې سیټینګ کو هغه د کیټګري وایز هر څه مختلف خو هغه تاسو ته وخم چې څنګه څنګه دغه فایل موږ ډاونلوډ کو بیا په کې موږ څنګه سیټینګ کو خدا ته چې اوس نن موږ دا وای نو موږ به څنګه چل کو موږ بدلته اډ پروډکټ باندې کلیک وکړو بیا فار ایگزامپل زه چې کوم دی زه بدلته ورکم چې زما د پروډکټ سنوم دی دغه کیټګري به زما غواړي لکه بیبي پروډکټ دی زما بیبي ټای دی صحیح نو زه به دا سرچ کوم نو ما سره رالو دا مختلف کیټګریز راځي فار ایگزامپل زما کیټګري په دې کې دا پروډکټ رالو نو د دې کیټګري لحاظ سره امازون زمانہ نیو لیست معلومات غواړي اوس تاسو ګورئ د دې سره دومره اپشنز رال دا بل سره که تاسو ګورئ ویډیو به تاسو شاته کې داغه سره مختلف اپشنز د دې سره دا اپشنز رال مطلب دا دی چې کله تاسو نیو لیست جوړوي د کومې کیټګري لحاظ سره تاسو جوړوي نو امازون به هغه کیټګري مطابق تاسو نه معلومات غواړي بیا په دې کې دا چې کوم نور داسې معلومات موږ په دې کې کیورډز لګو نور چیزونه پکې لګو
نو هغه به د مور اټریبیوټس دا به موږ آن کو نو زموږ سره بدلته نور اپشنز راشي د کیورډ والا دا چیزونه به سره راشي ډسکرپشن دا نو تاسو دا کته چې موږ به دا وایو د یو دوه کټګریز لپاره ډیفرنٹ کټګریز لپاره به تاسو ته دا وکم چې تاسو ته پکې څومره ټاپکس دي ټول کور شي چې تاسو بیا هغه اسانۍ سره جوړول شي نو تاسو نن په دې پوه شئ چې نیو لیسټینګ به موږ څنګه کریټ کوو دا غي څه ریکوایرمنټ دي نو هغه کې تاسو ته ما ویل چې تاسو بس څه کوئ ټایټل به خپل جوړوي بولټ پوینټس ډسکرپشن ایمیج زه تاسو ته زر خیم چې ټایټل بولټ پوینټس د دې څه مطلب دی ګورئ تاسو چې کله نوې لیست تاسو به د تصویرانو غم کوئ ته دې ټایټل غم به کوئ دا ټایټل دی دای بولټ پوینټس دي اباوت دس آیټم کې چې کوم چیزونه 15 بولټ پوینټس تاسو ورکول شي بیا به تاسو ته کوم چې بولټ پوینټس دا چیزونه موږ څنګه ورکو او د پروډکټ خپل ډسکرپشن صحیح د پروډکټ ډسکرپشن د پروډکټ په اخر کې ډسکرپشن پروډکټ ډسکرپشن صحیح ده نو دا چیزونه به تاسو د دې غم کوئ چې میټو لیسټینګ د دا ول موږ نه کوو اوس دا نه ده چې تاسو کله په امازون کې نیو لیست کریټ کوي په هغه باندې ډایرکټ اډر زم راځي تاسو خلکو ته هم شو کیږي کله کله هغه لیست موږ په سپریس لیست کې پروتي مطلب هغه د اوټ اف سرچ امازون په سرچ کې هم نه راځي نو دا هغه لپاره به هغه موږ اس یو کو هغه موږ ټاپ تر ولو ځکه چې نور خلک به موږ پروډکټ خرڅي چې کم کسان خي کمپټیشن کې دا هغه پروډکټ به ټاپ تر راځي زموږ پروډکټ بلاندې نو موږ رو په هغه کې کار کو په هغه به ایڈورټایزمنت کو زموږ په نیو لیست باندې ډېر خرچه کیږي خو چې یو ځل هغه موږ برابر کو هغه ډېر سکیور میتھډ دی د امازون بزنس ماډل کې ډېر سکیور دی نو بیا به تاسو په دې پورا کنسپټ باندې پوه کم چې موږ د پرایویټ لیبل چې څومره بیسیک کنسپټ دی هغه موږ څنګه او بیا دغه لیست کوم دی هغه موږ څنګه ټاپ ته راولو هغه موږ څنګه په هغه باندې سیل جنریټ کوو نو تاسو په دې چیزونو باندې دا بیسیک چیزونه چې کوم دي په دې باندې پوه کم خدا چې کوم موږ کوو چې تاسو سره صرف آیډیا د دې چیزونو باره کې راشي نو نن دا د نیو لیسټینګ خبر شو نیو لیسټینګ کې چې بیا کوم نور کنسپټ دی موږ به کوم چیزونه ورکو هغه به څه طریقې سره ورکو نو دا به تاسو سره بیا په نور ویډیوز کې ایکسپلین کوم او په دې کې به موږ شپمنټ پلان جوړو چې تاسو ته مو ویل چې کله زمونږ سامان امازون ویراوس ته ځي هغه لپاره موږ شپمنټ پلان جوړو نو شپمنټ پلان به تاسو ته جوړ کوم نو زمونږ به دا پلی لیست چې کوم دی کمپلیټ شي